السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو دوستانو نننۍ موضوع د زمونږ د یوټیوب د پالیسی په باره کې د یوټیوب په باره کې ده چې کله که چیرې تاسو د یوټیوب چینل لرئ یوټیوب استعمالوئ نو تاسو باید د یوټیوب د پالیسی څخه هم ځان خبر کړئ ځکه که چیرې تاسو د یوټیوب پالیسی څخه ځان خبر نه کړئ نو که چیرې تاسو په راتلونکي کې په یوټیوب چینل کې کومه غلطي وشي نو په هغه غلطي سره ستاسو چینل ته تاوان رسیږي ستاسو چینل ختمیږي ستاسو چینل نه مونیټایز کیږي نو زحمت مو بیا خوځې تللی وي نو تاسو باید له دې پالیسي څخه ضرور ځان خبر کاڼئ نو ګرانو دوستانو نن یې موږ تاسو ته سټیپ بای سټیپ په دې ویډیو کې ښایو په دې ویډیو کې نن موږ تاسو در زده کوو چې دا کارونه باید تاسو په یوټیوب چینل کې هیڅ وخت هم مه کوئ نو ګرانو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو تر ویډیو شروع کولو مخکې په خورا درنښت له تاسو څخه یوه هیله کوم که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ په څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت در ورسیږي نو راځئ ګرانو دوستانو اوس شروع یې کړو نو ګرانو دوستانو راځو اول که چیرې تاسو په یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کاڼئ نو تاسو په خپل چینل کې په خپله ویډیو مه پلی کوئ یعنې که چیرې تاسو په یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کاڼئ نو ستاسو ویډیو په خپله باندې مه ګورئ په خپل چینل کې هیڅ وخت هم ویډیو په خپل چینل کې مه پلی کوئ ځکه چې دا د یوټیوب پالیسي خلاف کار دی که چیرې تاسو بار بار په یوټیوب چینل کې خپله ویډیو پلی کوئ او په خپله یې ګورئ نو په دې سره ستاسو چینل ته تاوان رسیږي دا د یوټیوب پالیسي خلاف کار دی په دې سره ستاسو چینل نه مونیټایز کیږي بیا ستاسو چینل هم ختمیږي که ستاسو چینل ختم نشي نو مونیټایز کیږي نه نو هیڅ وخت هم دا غلطي په خپل یوټیوب چینل کې مه کوئ دوم ګرانو دوستانو که چیرې تاسو په یو موبایل کې ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کاڼئ په هغه موبایل کې تاسو سره هر څومره جیمیل وي په یو جیمیل سره هم تاسو په خپله ویډیو په خپله باندې مه ګورئ ځکه چې دا هم د یوټیوب پالیسي خلاف کار دی تاسو سره که هر څومره جیمیل په موبایل کې موجودې وي په هغه موبایل کې تاسو خپله ویډیو په یو جیمیل سره هم مه ګورئ ځکه چې دا هم د یوټیوب پالیسي خلاف کار دی په دې سره هم ستاسو چینل ته تاوان رسیږي تاسو چینل نه مونیټایز کیږي دریم ګرانو دوستانو که چیرې تاسو د بل چا تمنیل راواخلئ په خپله ویډیو یې ولګوئ یا د بل چا ویډیو راواخلئ په خپل چینل کې اپلوډ کاڼئ یا داسې داسې موزیک په بیکګراوند کې ولګوئ چې هغه د یوټیوب پالیسي خلاف وي داسې سندره یا اواز وي ستاسو په خپل بیکګراوند کې تاسو ولګوئ نو دا هم د یوټیوب پالیسي خلاف کار دی دا هم هیڅ وخت په خپل چینل کې مه کوئ ځکه چې په دې سره هم ستاسو چینل نه مونیټایز کیږي تاسو زحمت په خوسه تللی وي کله ستاسو مونیټایزیشن ته اپلای کوئ نو ستاسو چینل به نه مونیټایز کیږي سبسکرایب به مو هم پوره کړی وي واچ ټایم به مو هم پوره کړی وي اوس کله تاسو مونیټایزیشن ته اپلای کوئ نو ستاسو چینل به نه مونیټایز کیږي نو دا د یوټیوب پالیسي خلاف کارونه دي هیڅ وخت هم دا په خپل چینل کې مه کوئ ګرانو دوستانو که چیرې تاسو یوټیوب چینل لرئ یا یوټیوب استعمالوئ نو دا کارونه هیڅ وخت هم په خپل چینل کې مه کوئ نو ګرانو دوستانو که په ویډیو کې څه انفارمیشن وو څه معلومات پکې وو نو ویډیو ضرور درسره لایک کړئ له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګري هم له دې معلوماتو څخه ځان خبر کړي نو دا و زموږ نننۍ ویډیو ګرانو دوستانو